سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشر غني لوی څارنوالۍ ته لارښوونه کړې چې د ورزشکارو نجونو د جنسي ځورونې تورونه دې وارزوي. ښاغلي غني تیر ماښام د اولمپیک ملي کمیټې له مشر او یو شمېر لوبغاړو سره په کتنه کې وویل په نړیوالو رسنیو کې د ورزشکارو نجونو د جنسي ځورونې د تورونو راپورونه تکان ورکوونکي دي او ورزشکارانو ته هیڅ ډول سپکاوی د منلو وړ نه دی. ولسمشر همداراز په ډاګه کړه چې له مقام او موقف څخه ناوړه ګټنه د منلو نه ده او باید په سپورټي بنسټونو کې د بد اخلاقۍ ابعاد کنټرول شي. له دې سره سم لوی څارنوال وایي د دغه بنسټ د دویم مرستیال په مشرۍ یوه پلاوي تېره ورځ په دې اړه پلټنې پیل کړي او ډېر ژر به یې پایلې له افغان ولس سره شریکې شي. په زابل کې د افغان ځواکونو په تازه عملیاتو کې 18 طالبان ووژل شول. په دغو عملیاتو کې چې په تېرو 40 ساعتونو کې د کلات ښار او شاجوی ولسوالۍ په شاوخوا سیمو کې ترسره شوي 6 نور طالبان هم ټپیان شوي دي. د زابل امنیه قماندان مصطفی مایار زیاتوي دغه ځمکني او هوایي عملیات 4 ورځې مخکې پیل او اوس هم دوام لري. 2 کسان په کاپیسا کې د وسلو د لیږد په تور ونیول شول. د کاپیسا امنیه قماندان عبدالبصیر خپلواک وایي دغو کسانو غوښتل 25 میله بېلابېلې وسلې له تګاب ولسوالۍ لغمان ولایت ته ولېږدوي خو تر هغې مخکې تېره ورځ د پولیسو له لوري نیول شوي دي. ویل کېږي له یادو کسانو څه باندې 300 ګرامه تریاک او یو موټر هم ترلاسه شوي دي. په غزني ښار کې د تاریخي منارونو او اړوندو ځمکو د ساتنې په موخه د 6,000 متره په اوږدوالي د احاطوي دیوال د جوړول چارې تېره ورځ پیل شوې. د غزني والي وحیدالله کلیمزی وایي پر دغې پروژې 3.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي چې د اطلاعات او کلتور وزارت له لوري ورکول کیږي. د نوموړي په وینا د دغې احاطوي دیوال په بشپړېدو سره به د یادې سیمې د لرغونو منارونو ترڅنګ نږدې 800 جریبه ځمکه هم د غصب له ګواښه وژغورل شي. تاریخي آباداتو د حفاظت و ساتنې په خاطر باندې یوه لویه پروژې د بنسټ ډبره موږ کېښوده. دغه پروژه احاطوي یا محافظوي دیوال دی چې تقریبا مجموعي طول یې 6,000 متره دی او تقریبا د دغه دیوال په احاطې سره به د 900 نه تر 800 پورې ځمکه چې دولتي ځمکه ده او په دې کې د تاریخي آبادات شتون لري دا به مسؤونه شي، د غصب مخنیوی به وشي. په ورته وخت کې د ښاري پراختیا عالي شورا د لغمان د سرخکان ملي پارک د جوړولو طرحه تصویب کړه. دا پارک د کابل ننګرهار لوی لارې په اوږدو کې د لغمان د قرغیو ولسوالۍ د سرخکانو د سیمې اړوند په 1500 جریبه ځمکه کې جوړیږي او د لومړنۍ زیربناو پر جوړولو یې څه باندې 170 میلیون افغانۍ لګښت راځي. ښاغلي غني په دې ناسته کې چې تېره ورځ په ګلخانې ماڼۍ کې ترسره شوه د مهترلام ښاروال او مالیې وزارت ته لارښوونه وکړه چې د سرخکانو ملي پارک د جوړولو په موخه د بودیجې د برابرولو لپاره لاس په کار شي. له دې سره سم یادې شورا د هرات ښار د ماستر پلان طرح هم په پرنسیپ کې تایید کړه. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله مل.